الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، محترم ومعزز اولیدونکو مسلمانانو ورونو، اراده لرو چې د تجوید باره کې تاسو ته څه نه څه معلومات بیان کو، ځکه د دې علم تعلق چې دی د الله رب العالمین د کتاب سره دی او دا اشرف العلوم دی ته ویل کیږي. مخکې د دې نه چې موږ په دې علم کې شروع کو، غواړم چې د صحیح قرآن لوستلو د هغې یو څو ګټې او فایدې بیان کړم چې سړی دا علم وکړي، دا علم حاصل کړي، د دې به څه ګټې او څه فایدې به وي. نو اوله فایده به د دې علم دا وي چې سړی صحیح قرآن وایي، نو دا اقتدا د نبی علیه الصلاة والسلام پسې ده، ځکه چې هغه په هغه انداز سره قرآن لوستلو کوم چې به جبریل نبی علیه الصلاة والسلام ته لوستلو. نو په دې کې دا فایده ده چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام پسې اقتدا ده، او قرآن هم پکار دی چې همغه شان دی ولوستلی شي څنګه چې نازل شوی دی. دویمه فایده پکې دا ده د قرآن کریم حق ادا کول دي، ځکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم چې دی په آرام آرام سره وای. جود القرآن تجویدا، قرآن کریم چې دی په تجوید سره وایا، هر حرف ته خپل حق د مخرج نه هم او د صفاتو نه هم ورکول پکار دي. دریم د صحیح قرآن لوستلو فایده دا ده چې د تدبر او فکر لپاره دروازه خلاصیږي. صحیح قرآن چې څوک وایي نو هغه سره دا سوچ او فکر او تدبر پیدا کیږي چې د الله کتاب ما نه څه غواړي او ما ته څه وایي. دریم، کم انسان چې صحیح قرآن ولي، د اوریدونکو په مینه او شوق کې چې دی زیاتوالی راځي. وروسته چې څوک د پسې ولاړي یا څه چې د تلاوت اوري، د هغو دا ترغیب او شوق پیدا کیږي چې کاشکې دا قرآن نور هم وي او دا قرآن چې دی بس نه کي او تر اخره پورې دا قرآن موږ د ده نه واورو. د هغوی شوق زیاتیږي دې سره. او بل فایده دا ده چې د ملایکو ملګرتیا په دې سره حاصلیږي. کم انسان چې صحیح قرآن وی، د الله رسول وی الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البرره، څوک چې په قرآن کې ماهر وي، ښی وي، صحیح وي، هغه به د سفیرانو ملایکو ملګری وي. بله ګټه دا ده چې د دې په وجه باندې انسان کې خشوع، خضوع، عاجزي په لمونځ کې پیدا کیږي. صحیح قرآن لوستلو سره په لمانځه کې چې دی خشوع پیدا کیږي، خضوع پیدا کیږي، تدبر او فکر ته لاره کولاویږي. بله فایده دا ده چې صحیح قرآن لوستلو سره سړی سره په تفسیر کې مدد کوي، تفسیر او ترجمه کې. ځکه که صحیح قرآن ونه لوستلی شي، ترجمه به بیا غلطه وي، غلط ترجمه به کوي. کم انسان چې صحیح قرآن وایي نو هغه به چې دی تفسیر کې ماهره به وي، تفسیر باندې او ترجمه باندې هم پوهیږي. بل سبب دی د زیادت د اجر او ثواب حاصلېدلو. کم ثواب چې په صحیح قرآن کې دی، صحیح قرآن لوستلو کې دی، دا په غلطو لوستلو کې نشته. نو کم انسان چې صحیح قرآن وی، د تجوید قواعد مطابق وی، نو د به اجر به د هغه شان زیات وي چې کومه خلاف د تجوید د قواعدو نه وی. بل چې دی دا سبب د جلب او تشویق او ترغیب دی د هغه خلکو لپاره چې د قرآن د دایرې نه لرې وي. کم کسان چې قرآن نه رخلي، د دې دایرې نه لرې وي او دغه شان د انسان نه قرآن واوري چې هغه صحیح تلاوت کوي، نو د هغو په زړه کې شوق پیدا کیږي، مینه پیدا کیږي، دې طرف ته چې دې توجه پیدا کیږي،
د قرآن راخیستو ته یې بیا شوق او مینه کېږي چې قرآن زه هم راواخلم او دغه شان تلاوت وکړم. او بل دا د زړه د اطمینان او سکون او خوشحالۍ سبب ګرځي. کم سړی چې قرآن صحیح وایي د هغه چې دی په زړه کې اطمینان راځي، سکون راځي، او د نورو خلکو د جلب او د دغه شان د قرآن زده کولو چې دی د هغوی سره شوق پیدا کېږي او ترغیب پیدا کېږي چې زه هم دغه شان د قرآن ولولمه. نو دا یو څو ګټې وي د قرآن صحیح لوستلو. په کار دی چې انشاءالله موږ او تاسو د نن ورځ نه خیر سره د قرآن صحیح لوستلو باره کې پوره کوشش وکړو چې قرآن هم صحیح شي او مونځ هم صحیح شي. انشاءالله همدغه کامیابي ده او دغه شی د اسباب د کامیابۍ دي. د دې دپاره به انشاءالله موږ چې دی داسې لږ لږ درس کوو او غواړو چې انشاءالله هر انسان چې کوم درس اوري یا ویني دا انشاءالله عملي کړي او یاد کړي، ځکه قرآن صحیح کول، مونځ صحیح کول دا په هر مسلمان باندې لازم دي لازم. نو موږ به انشاءالله شروع کوو د تجوید نه. مخکې دی نه چې موږ به شروع په دې علم کې وکړو نو موږ به لابودي ده موږ دپاره چې 5 شیان زده کړو. اول تعریف د علم تجوید. دا تجوید څه تعریف دی، څه معنی ده، لغوي څه معنی ده، اصطلاحي څه معنی ده. دویم د دې موضوع څه ده، دا د څه باره کې بحث کوي، د څه باره کې موږ ته معلومات راکوي. دریم د دې واضعین څوک دي، دا علم چې دی موږ ته چا نقل کړی دی، د دې باره کې کتابونه چا لیکلي دي. او بل څلورم چې ده د دې علم چې موږ کله زده کړو د دې فایده څه ده او ګټه څه ده. او اخري چې دی د دې علم چې دی حکم څه دی، دا فرض دی، واجب دی، جایز دی، سنت دی، فرض کفایي دی. د دې باره کې به انشاءالله پوره بحث کیږي. یو یو به انشاءالله په قلاره باندې ویل کیږي چې ټولو مسلمانانو ته خاص کر عوامو ته فایده ترې حاصله شي.